بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو بچو در بیا ستړي مشئ. نن د نهم ټولګي د بیولوژي د کتاب د اول چپټر د ډایجسټیو سیستم درېمه برخه سټامیک کوو. موږ مخکې د ایزوفیګس سره او چې کوم بکل کیویټي د هغې چې کومه هاضمه کېږي هغې سره موږ ټول بلد یو. نن راځو په سټامیک کې چې کوم د هاضمې سیستم دی په هغې کې څه کېږي هغه اوس وایو. اول سټامیک پیژنو، د سټامیک جوړښت پیژنو، څو برخې لري، کومه برخه څه دنده ترسره کوي، نو نن هغه وایو. په یو ځل بیا موږ خبرو چې موږ کوم د ډایجسشن کې روان یو دا موږ فزیکل ډایجسشن وایو. کیمیکل چې کوم دی هغه چې کوم د جوسز دي، کوم تیزابونه دي، هغه موږ چې دا خلاص شي په هغې نه وروسته بیا چې کوم د ګلینډز یا د جوسز چې کوم دي انزایمز دي هغه کوم رول دی په هاضمه کې هغه بیا وروسته وایو. اوس موږ فزیکل چې کوم بریک اپ کېږي د غاښونو په واسطه باندې د معدې په واسطه یا د سمال انټسټاین وغیره ټول موږ دغه پروسس وایو او د موږ په سټرکچر یا په جوړښت باندې موږ ځان پوهیږو. اول سټامیک از ا لارج مسکولر جے شیپ سیک. سټامیک چې کوم دی لارج مسکولر د مسلز نه جوړه یوه اوږده جے شیپ کڅوړه ده. څه شی دی؟ د جې په شکل یوه کڅوړه ده. اوس ګورئ که موږ دغه شکل یې وګورو نو داسې یې راکړو دې نه مو جې جوړېږي. څه شی جوړېږي؟ داسې موږ جوړه کړو ورسره نو جې جوړېږي. ځکه ته موږ جې شیپ سیک وایو، د جې په شکل باندې جوړه شوې کڅوړه. It is located in left side of the abdominal cavity. د abdominal cavity په چپه خواته پرته ده. abdominal cavity څه شی دی؟ هغه ګورئ دغه ده. abdominal cavity موږ په ساده پښتو کې ورته خېټه وایو چې کوم د ورنه نه پاس دا ورون دی موږ دغه چې کوم دی دې نه پاس دغه هډوکي چې کوم دي دې نه شروع کېږي تر پښتۍ د معدې او تر معدې پورې ځي. اوس دا ګورئ دغه ساحه چې په ساده پښتو کې موږ ته چې خېټه او دغه ساحه چې کومه ده دې کې معده راځي لږ څه پکې په دې کې دغه ټول شیان راځي. abdominal cavity کې موږ څه شی راځي؟ معده پکې راځي. ایزوفیګس چې کوم لوور پارت دی لاندې برخه هغه پکې راځي، کولمې پکې راځي، په دې کې ریکټم راځي، په دې کې چې کوم د بلیډرز دي ینه وغیره دا چې کوم بلیډرز دي دغه شیان په abdominal cavity کې راځي. نو د abdominal cavity چې کومه دي په دې چپ خواته معده پرته ده. ګورئ دا موږ سره چپ خوا دا معده دلته معده پرته ده. د موږ سره په abdominal چپ خواته پرته ده. د موږ سره مې تعریف شو چې جې شیپ یو مسکولر مسل نه جوړه کڅوړه ده چې د abdominal cavity په چپ خوا کې پرته ده. structure of the stomach. د stomach structure څنګه دی؟ څنګه جوړه ده؟ stomach چې کوم structure ده موږ په درې برخو باندې ویشو. یو upper part ته، یو middle part ته، یو lower part ته. upper part چې کومه پاسه برخه ده دې برخې ته موږ فنډس یا کارډیک وایو. کارډیک یا فنډس ورته وایو موږ. یا د منځنۍ برخه چې دې ساحې نه شروع کېږي داسې تر دې ساحې پورې دې ته موږ باډي وایو، د سټامیک باډي ورته وایو. بله لوور برخه ده دغه ده چې هغې ته پایلوریک یا انټیم ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ پایلوریک یا انټیم ورته ویل کېږي. ګورئ د upper part is called cardiac or fundus. د پاسه برخې ته فنډس یا کارډیک وایي. د منځنۍ برخه ده دې ته موږ باډي وایو او د لاندې برخه ته پایلوریک یا انټیم ویل کېږي. نو معده موږ سره درې برخې لري، یوه پاس برخه، یوه منځنۍ برخه، یوه لاندې برخه چې موږ یې ټولو نومونو سره بلد شو. معده دوه انډز لري، یو د پاسه نه یو د لاندې نه. ګورئ stomach has two ends, cardiac end which receives esophagus چې هغه cardiac end دی چې هغې ته esophagus هغې ته خلاصیږي یا esophagus سره جوړه ده. esophagus چې کوم مواد راځي هغه دې ته راځي. یو بل دی pyloric end which opens into the duodenum چې هغه په duodenum کې اوپن کېږي. اوس یې ګورئ مونږ د سټامیک چې کوم دوه انډز دي، یو دغه انډز ده چې پاسه نه ورته مواد راځي دې ته، او بل کوم دغه انډ دي نه چې کوم مواد معدې ته راغی هغه په دې لار باندې وځي. دې ته موږ کارډیک انډ وایو چې دا ګورئ پاس ایزوفیګس دی، دغه لیکلی دی موږ سره ایزوفیګس دی. دې نه چې کوم مواد راغی، کومه ډوډۍ راغله
د کارډیک اند دلته کارډیا ورته لیکل شوی دی د کارډیک اند د لارې سټامک ته راننه شي چې هلته بیا خپل تیزاب چې کوم دي ګیسټریک جوس وغیره هغه په افیکټ وکړي هغه ډایجیشن کوي نو د کارډیک اند دغه ده چې هغه ایزوفیګس معدې ته راننه کوي او بل چې کوم دی پایلوریک اند دی چې هغه د معدې لاندې والا سر دی چې د معدې نه سمال انټسټاین ته اوپن کیږي د سمال انټسټاین چې کوم لومړی برخه ده هغې ته ډیوډینم وایي ډیوډینم ورته وایي د اول برخه د سمال انټسټاین ته ډیوډینم وایي نو د پایلوریک اند چې کوم دی معده کې چې کوم هاضمه وشوله هغې نه چې کوم مواد ځي پایلوریک اند کې داسې ډیوډینم ته داخل شي دا موږ سره د معدې دوه اند شول اپر اند او لوور اند په اپر اند کې ته موږ کارډیک اند وایو چې د ایزوفیګس نه سټامک ته مواد پې داخلیږي او لاندې ته موږ پایلوریک اند وایو چې د معدې نه مواد پې ډیوډینم یا د سمال انټسټاین لومړۍ برخې ته داخلیږي بیا موږ سره د معدې دوه اند شول بیا موږ راځو د معدې د میوکس ممبرین of stomach are put into numerous folds called rugae د معدې چې کوم د ننه انټرنل والی چې کوم دی هغه نیومرس فولډز څه شي لري نیومرس فولډز لري دا د ګورې لیکل دي میوکس چې کوم دی د دې ننه دیوال ته میوکس وایي چې هغه سرې خونده کې لکه لیاړې په خوله کې دی هماغسې دغه هم دی هغه نمبر اف فولډز دی دغسې ګوري فولډز وایي کوړي ته موږ ورته وایي په ساده پښتو کې تاو راتاو شوی چې وي دا ګوري ټول هغسې کوړي ته شیان دي دې ته ریوګي وایي څه ورته وایي ریوګي ډېر زیاته سې فولډ شیانو جوړه شوې ده چې هغې ته ریوګي وایي دا ریوګي چې موږ سره there are numerous معنا ډېر زیات تعداد کې numerous glands present in the stomach په stomach کې ډېر زیات glands موجود دي which stomach called gastric glands چې هغه ته gastric glands وایي which secretes gastric juices چې هغه gastric juice secrete کوي چې کوم د معدې تیزاب دي function of the stomach the stomach function څه شی دی The muscles of the stomach churn and mix food with gastric juice. The muscles of the stomach churn and mix food with gastric juice. د معدې چې کوم مسلز دي هغه چرن معنا چې تیز حرکت کې یو بل سره مکس کوي یو خوا بل خوا اړی رړی نو دا څه کوي معده حرکت کوي حرکت کې راځي او چې کومه دا حرکت چې کوم دا د هغه خوځول ډوډۍ خوځې راخوځوي او د ګیسټریک جوس سره مکس کوي چې کوم ګیسټریک جوس دی هغې سره مکس کوي They also help in propelling food into the small intestine through pyloric end او چې کومه ډوډۍ دې هضم کړله وړه یې کړه میده یې کړه د پایلوریک end په لارې باندې سمال انټسټاین ته پوش کوي ټیله کوي نو دلته موږ د خبر بیا لږ ځان پوه کړو چې کله سمال چې کله سټامک ته ډوډۍ راغله د سټامک نه دیوال د ګیسټریک گلینز نه جوړ شوي دي زیات تعداد کې دي پکې ګیسټریک گلینز دي چې هغه ګیسټریک جوس سیکریټ کوي نو چې څنګه ډوډۍ ورته راغله ګیسټریک جوس پیدا شي چې هغه یو تیزاب دی د معدې والا هغه څه وکړي معده چې حرکت کوي د هغه چې کومه ډوډۍ ده په دې کې مکس شي د ګیسټریک جوس سره مکس شي هغه تیزاب یې معده کې وړی کې او چې څومره د هضمېدو وړ وي هغه وکړي هغه نوره چې نه کېږي بیا یې لارج انټسټاین ته ولېږي دا موږ د سټامک ښه شه خدای دې وکړي چې کومه ستونزه پکې نه وي او تاسې پې ټول پوه شوي مننه